السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن سبا کوم تاسو خپل معاشره کې نوجوانانو طبقه ته وګورو نو دا نوجوان نسل ډیر ذهني بوج ټینشن بجون کې د نورو ډیر مشکلاتو سره مخامخ دي. ملګرو د هر انسان په ژوندۍ کې څه خاص فیصلې وي دا ډیری باریکی وي او دا فیصلې ډیر سوچ سمج ته محتاج وي. زموږ نوجوانان د خپل کم فهمه او رقمي تجربې د وجینه اکثر د خپل ژوند په داسې فیصلو د سخت وکي چې د هغوی لپاره د مرګ پورې ودی زندي وي. د شان زموږ په معاشرو کې اکثر مور پلار د خپل بچو ډیر پریشان وي. هر مور پلار خپل بچی د کامیابی په اوچتو مرتبو کې لیدل غواړي، لیکن ملګرو هر نوجوان جوړ ذهن والا نه وي. ډیر کارونه داسي وي چې هغه تجربه او اعلی ذهن ته محتاج وي. هر هغه مور پلار کوم چې خپل بچی د کامیابی په تخ باندې لیدل غواړي هغه له پکار دي چې اول خپل بچی ذهني او عقلي صلاحیتونو په برابرولو کې مهنت وکړي. دغه مور پلار د زسه نسخې خېمه کدوی د نسخې اختیار کی نو زه به ګارنټي سره دا وایم چې د دوی اولاد به د ژوند په سفر کې نه صرف کامیاب شي بلکې د اوچت عقل سوچ او فکر داسې مراتبو ته به ورسیږي چې خلک ورته پسخیږي. کله چې دا نوجوان په یو مجلس کې ناست او خبرې شروع کړي ټول خلک به چپ کیږي او کله چې دی چپ شي نو خلک باید د چپوالي په حکمتونو کې سوچ کوي. ملګرو اولنۍ نسخه دا ده چې خپل بچي به قرآن او حدیث باندې پوهه کړي. د دې تعلق بل داسې خلکو سره جوړ کړي چې هغوی په خپل بدین کې ماهر وي. د دین بعد بل نسخه دا ده چې خپل بچي تاریخ د مطالعې سره عادت کوي. د پښړه کې د خپل تیر شو اسلاف او کمانډرانو مجاهدینو محبت واچوي. ملګرو تاریخ په مطالعه کولو کې ډېری فائدې دي. کوم نوجوان چې ډېر تاریخ مطالعه کوي د خپل مشرانو په ژوند کې سوچ کوي نو دا سوچ د دنه اوچت انسان جوړي. ملګرو تاریخ کې چې کوم خلک تیر شوي دي هغه کې بعضی داسې دي چې په بهادرۍ کې مشهور دي، بعضی په عقلمندۍ کې مشهور دي، بعضی په خيارتیا کې، بعضی په علمیت کې مشهور دي، بعضی په خیسته اخلاقو کې، بعضی په زهد او سخاوت کې مشهور دي. ملګرو دا قانون دی چې انسان د کوم خلکو تاریخ ډیر ګوري د هغوی نه متاثر کیږي. یو انسان چې چا متاثر شي نو ضرور په دې کې دغه کس څه صفات راځي د چا نه چې متاثر وي. تاسو سوچ وکړئ چې تاسو بچی د ډیرو خلکو تاریخ وګوري د چا ښه اخلاق په دې کې راشي، د چا بهادري په دې کې راشي، د چا سخاوت او زهد په دې کې راشي نو تاسو سوچ وکړئ چې دا نوجوان په خپل کامیابی کې کم حد ته رسیږي. د ناسته پاسته د تلو راتلو انداز د خبرو انداز ضرور په دې کې ډیر بدلون راځي. ملګرو زه تاسو له مثال درکوم. یو سړی دی چې د هغه یاداش ختم شوی دی. دې سړي ته خپل تیر شوی ژوند یو مرحله هم نه دی یاده. نو تاسو سوچ وکئ چې د دې انسان مستقبل به څنګه وي. آیا دی په خپل مستقبل کې کامیاب وي؟ آیا خلکو به د سره مینه وي؟ دغه شان مثال دغه سړی دی چې هغه د تاریخ باره کې هیڅ معلومات نه لري. ماضي کې څنګه حالات وو، دنیا کې د دومره تغییر او تبدیل څنګه راغی دې باره کې د پته نه وي. نو آیا دی په موجوده دنیا کې کامیاب شي؟ آیا دی په دنیا کې ځان یو مقام ته ورسي؟ نه ملګرو داسې بالکل نشي کېدی. نو تاریخ مطالعه کول ډیر اهم دي. دومره هم دي چې یو سړی تاریخ نه وي مطالعه کړی نو دی په قرآن هم نشي پوهېدلی. قرآن کې ډېر آیتونه داسې دي چې هغه خپل فهم ته په راوستلو کې تاریخ ته محتاج دي. دې نه علاوه یو سړي که تاریخ نه وي کتلی نو دی د علامه اقبال په ډېرو اشعارو نشي پوهېدلی. د علامه اقبال ډېر اشعار داسې دي چې په هغې کې هغه ډېر تاریخي واقعاتو ته اشاره کړې ده. لکه علامه اقبال ویلي دي کبھی اے نوجوا مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوتا تو جس کہے ایک ټوټا ہوا تارا. ملګرو ستاسو د نوجوانانو د ښه تربیت دپاره دا یوه خاصه موقع ده. دورر ټي وي په خپل مجالسو کې تاسو ته تاریخ ډیر په اسانه او ښایسته انداز کې پیش کوي. تاسو ضرور په دې مجالسو کې شرکت وکړئ. د دورر ټي وي په مجالسو کې به د تاریخ نه علاوه نور هم ډیر موضوعات تاسو ته وړاندې کیږي کوم چې زموږ د بدن او کائنات سره تعلق ساتي. نور داسې معلومات کوم چې موږ تاسو له فایده راکوي هغه به په ښایسته انداز کې تاسو ته بیانېږي. نو تاسو د دې موقع نه فایده واخلئ او ضرور زموږ سره شرکت وکړئ. هر چېرته چې خوشحاله و آباد اوسئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.